موږ غواړو د دغه پوقاڼو ټول شمېر معلوم کړو، یعنې غواړو پوه شو چې په دې ټولګه کې ټولې څو پوقاڼې دي. نو تاسو حتما ځان سره وایي چې دا خو اسانه خبر ده. موږ کولی شو چې د هره پوقاڼه جدا جدا او بیله بیله وشمېرو او په پای کې به موږ ته د دې پوقاڼو ټول شمېر معلوم شي. خو نه، که چېرته موږ د ډېرو شیانو یوه ټولګه ولرو نو د هغه دانه دانه شمېرل به موږ ته ډېر ستونزمن وي. نو موږ که داسې یو ټولګه ولرو چې هغه په داسې عمودي او افقي قطارونو جوړه شوې وي، موږ کولی شو د هغه ټول شمېر د هغه د عمودي او افقي قطارونو په ضرب سره معلوم کړو. مثلا دلته شمېرو چې څو افقي قطاره لرو: 1 2 3 4. موږ دلته 4 افقي قطارونه لرو او 1 2 3 4 5 شپږ اووه او اووه هم عمودي قطارونه لرو. نو دا کولی شو داسې ولیکو چې 4 افقي قطارونه 4 افقي قطارونه او اووه عمودي قطارونه اووه عمودي قطارونه. اوس موږ غواړو د دې ټول شمېر معلوم کړو. د دې شمېر لپاره موږ باید د افقي قطارونه ضرب د عمودي قطارونو کړو، یعنې 4 ضرب د و، یعنی و دفعه 4 یا د و دانې شیانو 4 ګروپه. راځو اوس دا سره ضربوو، یعنی و دفعه 4 دا 1 4 8 12 14 20 40 او دا هم 28. دا هم و دفعه 4 چې 28 سو. و دفعه 4 مساوي سو له 28 سره، نو 4 ضرب و مساوي کېږي له 28 سره. یا په بله بڼه کولی شو داسې ولیکو چې و عمودي قطارونه و ضرب د 4 افقي قطارونو 4 افقي قطارونه. دا په دې معنی چې یعنې د 4 دانو شیانو و ګروپه یا 4 دفعې و 4 دفعې و، نو یو و 14 21 او دا هم 28. نو و ضرب 4 مساوي سو له 28 سره، و ضرب 4 مساوي سو له 28 سره. دا دواړه ځواب سره ورته دي. دا په دې معنی چې یعنې ضرب کې د تبدیلي خاصیت شتون لري. تاسې حتما پوهیږئ چې که چېرته 2 جمع 15 موږ سره جمع کړو نو دا مساوي کېږي له 7 سره. راځو دا ټولګه په 2 جدا قطارونو ویشو چې یو 15 قطاره جدا کوو او 2 قطاره جدا کوو. هغه داسې چې لومړی دا 15 قطاره سره جدا کوو او چې دا 15 او دا 2 قطاره هم سره جدا کوو، دا هم 2 قطاره سره جدا کوو. دا 15 قطاره داسې زیر ړنګوو، دا 15 قطاره داسې زیر ړنګوو او دا 2 قطاره هم داسې سره ته ورته رنګوو. دا هم د ده لپاره جدا کړل. که مثلا موږ یو 2 جدا ټولګې ولرو او وغواړو د هغو ټولګو د دواړو ټولګو ټول شمېر معلوم کړو، نو هغه داسې معلوموو: 4 ضرب و مساوي کېږي له 4 ضرب و مساوي کېږي له 4 ضرب دی. فقط دا د و پر ځای دغه 15 جمع 2 دلته ځای پر ځای کوو، ضرب 15 جمع 2 15 جمع 2 15 جمع 2. اوس راځو دا ضربوو چې دا مساوي کېږي له لومړی 4 ضرب 15 4 ضرب دی 15 4 ضرب دی 15 او بیا 4 ضرب دی 2 4 ضرب دی 2 4 ضرب دی 2. دا دواړه اوس داسې قوس کې قیدوم چې سره جدا سي. اوس راځم دا دواړه ضربوم. 4 ضرب 15 4 ضرب 15 مساوي کېږي له 20 سره او 4 ضرب 2 مساوي کېږي له
اتو سره. اوس که چېرته موږ ته څوک ووایي چې په دغه زیړه ټولګۍ کې ټول څو شیان دي، موږ ورته وایو 20 شیان. او که څوک ووایي چې د سره ته ورته ټول څو شیان دي، 8 شیان. او که ټول وایي په دا دواړو ټولګو کې ټول څو شیان دي، نو دا دواړه بیا سره جمع کوو چې 20 جمع 8 بیا مساوي کېږي له 28 سره. دقیق همدا د ضرب توضیح خاصیت ده. توضیح خاصیت دا معنا چې یعنې 4 ضرب یو مساوي کېږي له 4 ضرب 15 جمع 2 سره، یا 4 ضرب 15 جمع 2 مساوي کېږي له 4 ضرب د 2 سره. د تاسو په مغزو کې به حتما دا ګرځي چې د ضرب دا توضیحي خاصیت د څه لپاره په درد خوري یا د څه لپاره په کار راځي. نو راځئ د ده لپاره لږ ستونزمن مثال کار وکړو. عموما کله چې موږ غواړو د ضرب توضیح خاصیت په کار وکړو، دا هغه وخت په کارېږي چې موږ غواړو لوی لوی عددونه سره ضرب کړو. مثلا موږ غواړو 6 دفعې 6 سره ضرب کړو. 6 ضرب د 6 ضرب د 6 یا 6 دفعې 6. نو د ده ضربول به موږ ته لږ ستونزمن وي. موږ د ده لپاره دا 6 په 2 عددونو ویشو. دا 6 په 2 عددونو ویشو چې مثلا په 10 او 6 ویشو. دا مساوي کېږي له 6. دا مساوي کېږي له 6 ضرب د 10 جمع 6. 10 جمع 6. 6 ضرب 10 جمع 6. اوس راځو دا سره ضربوو چې دا مساوي کېږي له لومړی 6 ضرب د 150. 6 ضرب د 6 ضرب د 10. 6 ضرب د 10. او بیا دلته دا د جمع علامه، دا هم جمع، او 6 ضرب د 10. او بیا وروسته 6 ضرب د 6. 6 ضرب د 6 ضرب د 6. اوس غواړو دا سره ضرب کو. لومړی دا داسې په دې قوسو کې قیتوم سره جدا سي. په یاد ولرئ چې یو څه باید زه دلته تاسو ته وایم. په یاد ولرئ چې که چېرته داسې یو عملیه موږ ولرو، نو په داسې عملو کې موږ لومړی د تقسیم او ضرب عملیې سره خلاصوو، بیا وروسته د جمع او منفي. نو دلته هم موږ لومړی د ضرب سره خلاصوو، بیا وروسته جمع او منفي خلاصوو. دلته نو دا سره ضربوو. 6 ضرب 10. 6 ضرب 10 مساوي کېږي له 6 درې 18. دلته هم یو صفر ده. 6 ضرب 10 مساوي کېږي له 180 سره، او 6 ضرب 6 مساوي کېږي له 6 سره. که موږ غواړو د دې عملې د دې ضرب د عملې حاصل معلوم کړو، موږ باید د 180 له دې 6 سره جمع کړو. 180 جمع 6 دا مساوي کېږي له 0 دا هم 6 8 درې 12. دلته یو حاصل راځي، یو 2 226. نو 6 ضرب 6 مساوي کېږي له 226 سره. موږ دلته 180 سره جمع کړل، دا هم مساوي سو له 226 سره. یعنې زموږ د دغه عملیې حاصل څو شو؟ 226. په یاد ولرئ چې موږ د دې ضرب په حلولو یا د دې ضرب په حلولو کې هم موږ د ضرب د توضیح خاصیت نه کار واخیست. هغه داسې چې لومړی مو دا 6 له دې 10 سره ضرب که، او بیا وروسته مو دا 6 له دې 6 سره ضرب که، وروسته مو دا دواړه سره جمع کړل چې زموږ د ضرب حاصل 226 شو.